عزتمندو د شهوتونو د خواهشاتو د دفع کولو لپاره څه وسایل په کار اچول پکار دي. اولنۍ خبره دا ده چې د شهوت دا ماده د دې بیخکونی کول، دا را کنټرولول. ځکه حیواناتو ته که سړی وګوري، په دې حیواناتو کې ځینې حیوانات چې هغه بې کنټروله کېږي او هغه سرکشي کوي، هغه تجاوز کوي، د هغې وجه د هغوی هغه خوراک دی، د هغوی وجه د هغوی هغه غذا ده. انسان باید په دې باندې فکر وکړي چې دا شهوتونه ما کې ولې پیدا کېږي او د هغې د علاج دپاره سوچ وکړي. او علاج رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم علاج ذکر کړی روژه. فرمایي ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. د چا چې وس د واده نه یا د شباشۍ نه نو هغه د په ځان باندې روژه لازمه کړي، ځکه چې دا د هغې دپاره بهترین هغه وقایه ده او علاج دی او ټکور دی. زما عزتمندو، هغه اسباب چې انسان کې شهوتونه راپورته کوي د هغې قطع پکار ده. یو د هغه اسبابو ځینې زما عزتمندو فکر کول په ډېرو خواهشاتو کې او په شهوتونو کې. دا فکر بدلول پکار دي او د فکر د بدلولو ډېرې لارې دي. سړی مجلسونه بدل کړي، ملګري بدل کړي، کارونه بدل کړي، تنهایی ختمه کړي، په کار کې ځان مشغول کړي. انسان خپل فکر دا د شهواتو نه اړولی شي. د اسبابو نه زما عزتمندو یو سبب د شهواتو دپاره هغه حرام نظر دی. قرآن کریم موږ د دې نه منع کړي وو وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی ایمان والو ته ووایه چې خپل نظرونه کنټرول کړي. نو حرام نظر نه ځان ساتل، ځکه د زنا دپاره اصلي سبب او په شهوتونو کې د راګیرېدلو دپاره اصلي سبب دغه نظر دی. دریم زما عزتمندو موسیقي اورېدل او هغه اشعار چې په انسان کې شهوات راپورته کوي د هغې نه ځان ساتل. فضیل ابن عیاض رحمه الله فرمایي الغنا سندرې چې دي، موسیقي چې ده، دا شهوت راپارونکي اشعار چې دي، دا د زنا دپاره دمونه دي، منترې دي. لکه سړی چې یو شی ووایي په یو چا باندې منتر وي هغسې کېږي ورسره. نو دا موسیقي او دا بیهوده اشعار دا په انسان کې شهوتونه راپاروي. زنا دپاره د انسان شوق راپاروي. یزید ابن ولید رحمه الله تعالی د امت یو بل عالم دغه فرمایي یا بني امیه ایاکم والغنا فانه ينقص الحیا. ځان د دې نه وساتئ د دې موسیقۍ نه، دا انسان کې حیا ورکوي. ويزيد في الشهوه او شهوت انسان کې زیاتوي. ويهدم المروءه او مروت انسان نه ختموي. وانه لينوب عن الخمر. او بیا فرمایل چې دا د شرابو کار کوي، لکه شراب چې په انسان کې نشه پیدا کوي دغسې دا بېهوده اشعار او موسیقي په انسان کې داسې نشه پیدا کوي. دریم زما عزتمندو د شهواتو د کنټرولولو دپاره بهترینه وسیله دا ده چې سړی د مباحاتو استعمال وکړي. الله تبارک وتعالی چې موږ تاسو ته کوم دین راکړی دا دین فطرت او د طبیعت د تقاضو پوره کوونکی دین دی. انسان کې شهوت یو فطري او طبیعي شی دی او دغه فطري او طبیعي تقاضو د پوره کولو لپاره الله سبحانه وتعالی موږ تاسو د حلال لارې راښولي دي او د حلالو لارو نه یو واده کول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. اے د ځوانانو ټوليه په تاسو کې چې چا کې طاقت وي د دې چې هغه نزدېکت او مباشرت وکړی شي نو په هغه باندې واده لازم دی، ځکه دا د سترګو دپاره ښه بندوونکی دی او دا د شرمګاه ښه ساتونکی دی. او کوم انسان چې هغه واده لري نو هغه د خپل ضرورتونه په جایزې طریقې پوره کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو واقعه کې د هغه نه دا نقل دی
صحیح حدیث ده فاذا راى احدكم امراه فاعجبته فليأت اهله فان ذلك يرد ما في نفسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله انسان د داسې یو حالت سره مخ شي چې یو څوک وویني زنانه او دا ورته خوښه شي نو خپل کورنۍ ته دې راشي، خپل کور والا ته دې راشي، نو دا د هغې دپاره بهترین دافع دی. دریم زما عزتمندو صبر ډېر مهم دی، او که سړی وایي چې زه صبر نشم کولی نو په دې سوچ وکړه چې د شهوت نه صبر دا ډېر آسان دی. د هغه صبر نه چې کله سړی شهوت پوره کړي او د شهوت په نتیجه کې بیا انسان ته کوم شی پیښیږي. د شهوت په نتیجه کې چې انسان شهوتونه کنټرول نه کړي، انسان دردونو سره مخ کېږي، غمونو سره مخ کېږي، وقت دغه انسان ضایع کېږي، عزت دغه انسان ختمیږي، مال هغه انسان تباه کېږي، قدر او جاه دغه انسان د منځه ځي، نعمتونه د هغه انسان نه اخیستل کېږي، علم د هغه انسان نه اخیستل کېږي، رزق د هغه انسان نه اخیستل کېږي، او سوا د درد او غم او حزن نه علاوه بل هیڅ څه انسان ته نه حاصلېږي. لہذا په دې صبر وکړه، په دې شهوت صبر وکړه، او که په شهوت صبر ونه کړې نو بیا د شهوت د پوره کولو په نتیجه کې چې کوم شیونو سره مخ کېږي هغه ډېر خطرناک دي. د الله بندګي کول، د الله د اسماء او د الله د صفاتو تعبد دا ډېر مهم دی. د صبر په کنټرول کې د الله عز وجل عظمت، د الله لوی دا مخې ته که وګڼه داسې چې الله ما ویني، الله ما اوري، او د زړه په خلوص سره او د زړه په کومې ده د الله عظمت او د الله لوی خپلې مخې ته که او ووایه که چېرته زه دا ناروا عمل وکړم د الله په ګرفت کې به راشم. دویم زما عزتمندو د الله سره محبت، د الله تبارک وتعالی محبت په رښتونو معنو کې چې زموږ او ستاسې په زړونو کې پیدا شي. الله عز وجل سره مینه چې زموږ او ستاسې په زړونو کې رښتونې معنو سره پیدا شي به انسان په شهواتو کې نه اخته کېږي. ځکه انسان د محبوب دپاره ډېر شیونه پرېږدي. چې کله الله زموږ محبوب جوړ شي، الله سره زموږ محبت پیدا شي، الله سره زموږ او ستاسې مینه پیدا شي، نو موږ چې کله په داسې ناروا شیونو کې اخته کېږو نو بیا به دا ګورو چې یاره په دې محبوب ذات خفه کېږي، لهذا دا کار نه کوو. دریم زما عزتمندو د الله نعمتونه، د الله احسانات دا مخې ته کول. عزتمند سړی، کریم سړی، اصیل سړی دغه سره چې څوک احسان وکړي نو بیا د هغه د احسان په مقابله کې دغه سره بدي نه کوي. چې کله ته د الله احسانات په ځان باندې رایاد کې انسان پیدا کړی، مسلمان پیدا کړی، رزق یې درکړی، ژوند یې درکړی، عزت یې درکړی، دا یې درکړي، دا یې درکړي، دا یې درکړي. د الله نعمتونه مخې ته که او بیا وګڼه چې د الله د نعمتونو په مقابل کې چې زه څه کوم دا د الله د احسان په مقابل کې احسان کول او که بدي کول. څلورم زما عزتمندو د هغې دپاره بهترینه طریقه دا ده چې سړی د الله غضب مخې ته کړي، چې الله د ډېر سخت غضب والا ذات دی، د الله گرفت ډېر سخت دی. ان بطش ربک لشدید، د الله گرفت او د الله نیول ډېر سخت دی. الله فرعون ته عذاب ورک، الله قوم ثمود هلاک، الله قوم نوح هلاک، قوم لوط هلاک، قوم د شعیب علیه السلام هلاک، فلان هلاک، فلان هلاک، فلان هلاک. دا د الله د عذابونو نمونه چې په دنیا کې الله تبارک وتعالی انسانانو ته او قومونو ته ورکړي دا مخې ته یاد ساته. نو په دې طریقه هم ممکن ده چې ته د شهواتو په کنټرول کې د دې نه کار واخلي. پنځم زما عزتمندو د الله په تعبد سره په دې طریقه باندې سړی د خپلو خواهشاتو او شهواتو کنټرول کولی شي چې دا سړی ذهن ته راحاضره کړي چې کله زه د شهوتونو پوره کول کوم نو ما نه به ایمان کامل ځي، ما سره به کامل ایمان نه پاتې کېږي. لکه صحیح حدیث کې راځي، امام بخاري دا حدیث نقل کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل لا یزني الزاني حين یزني وهو مؤمن. زناکار په کوم وخت کې چې زنا کوي نو په دغه وخت کې دی مؤمن نه وي، یعنې دی کامل مؤمن نه دی، د ده نه ایمان پورته شوی دی. او دا د صحابو د ځینو مسلک هم دی. زما عزتمندو شپږم شی هغه دا دی چې سړی دا سوچ ځان ته راوړي که زه دا حرام کار پرېږدم
الله تبارک وتعالى به ماته ډېره بهترینه بدله راکړي. دا د حدیث مضمون هم دی او د امت د سلفو نه نقل دی: من ترک شیئا لله بدله الله خیرا من عوضه الله خیرا من. څوک چې د الله دپاره یو شی پرېږدي چې دا الله حرام کړی، الله ناروا کړی، الله سبحانه وتعالى به د انسان ته د هغه نه ډېر بهترینه بدله ورکړي. او زما عزتمندو اووم شی هغه ده چې آخرت یادول، مر یادول، چې هر څه زه وکړم نو دا بالاخره ختمېدل دي، فنا کېدل دي، زوال راتلونکی دی، مرګ راتلونکی دی او الله ته ورتلل. او دا خواهشات که زه پوره هم کړم د یو څو ثانیو، د یو څو دقیقو، د یو څو ساعتونو خبره ده. او د الله په کتاب کې تدبر کول، د الله په کتاب باندې عمل کول، دا بهترین علاج دی د شهواتو د کنټرول لپاره. او اخرنی شی زما عزتمندو الله ته دعا کول، الله ته عاجزي کول. لکه دا یو مشکل دی، دا یو مرض دی او د مرضونو د علاج خو به موږ تاسو اسباب لټو، خو لیکن مرض نه شفا ورکولو والا ذات الله دی. دا یو مشکل دی او د مشکلاتو د حل والا ذات الله دی. نو د دې مشکل د حل لپاره او دارنګه زما عزتمندو د دغه مرض د شفا لپاره الله سبحانه وتعالى ته لاسونه پورته کول، الله ته زاری کول، الله ته انکسار کول، الله ته عاجزي کول، دا یو بهترین سبب دی چې موږ تاسو د دغه مرضونو نه خلاص شو. الله عز وجل موږ تاسو ټول په سمه لار برابر او په ثبات استقامت نصیب